السلام علیکم د حیات خان ورلد درنو لیدونکو دغه یو ځای ته درنه کېږم لویس دا هغه ځای دی چې دلته د کور د جوړولو A to Z څیزونه میلاویږي A to Z د الف نه واله د یې پورې نو دې ته ورننوځم ګلونه او د کور د ګارډن او د صفایي او د ډسبینونو د چې څه څیزونه دي د کور د استعمال د سیمټو د هر نمونه شی دلته میلاویږي نو دغه مال ته ورځم ګورم چې څه کېږي نن په امریکا کې داسې یو ځای ته راغلم چې د کور د آبادۍ د کنسټرکشن که نه ټول سامان دلته میلاویږي هغه درته هم ښیم او باران هم ورېږي او دلته په امریکا کې چې څومره هم دا د فوډ لکه هوټل یا رستورانټ یو دا وي نو دلته کې منګکان ډېر زیات نو داسې نوې نوې خبرې چې ما چېرته لیدلې دي ستاسو سره یې شریکوم دا مال درته ښیم دلته چې کومه دغه سودا میلاویږي ښه راسره اوسئ نو د حیات خان ورلډ درنو لیدونکو دا یو چت دی او د دې لاندې د کور د استعمال هر څیز موجود دی هر هغه څیز چې دلته په کور کې لګي د کور په خوا کې ګارډن دی د ماشومانو د استعمال دپاره چې کوم څیزونه دي د لوبو نه د کار او چې تا پې کور د کور خوا دا پې ښایسته کېږي نو دغه ډېر لوی مال دی په ګرځېدو پکې سړی ستړی شي خو بهرحال دغه ټول څیزونه دلته په دغه یو چت کې د یو چت لاندې میلاویږي او زما نه محاذ هم ورک دی او به زه هغه راپیدا کوم که دا لایټینګز دي وګوره مختلف شکلونه دي د چا چې کوم ډیزاین خوښي نو په عکس کې ځان ته خوښ کړي او بیا یې راواخلي دا پکې د لایټینګ شعبه ده نو بهرحال زه به دنه اجازه ته مخلمه دا نننۍ ولسنامه دا نننۍ ولاګ چې نو دا د کورنو شیانو د جوړښت دپاره چې کوم ځای دی هلته چې کوم څیزونه میلاویږي دا مې په دې باندې درته وکړه نور به ګورو نور چې څه وینم نو هغه به درته ښیم دا چې په دغه ګیټ باندې راوننوځې نو دا پکې مختلف سیمټ او یو شی او بل شی دا د کورونو د جوړولو چې څه سامان وغیره آبادۍ دپاره نو هغه دلته به بیا میلاویږي دې کې به ګورو چې چېرته سپین سیمټ دي چېرته میخونه دي چېرته نورې کابلې وغیره دي ان تر دې د ګلونو پورې دلته میلاویږي ایسیګان دلته خو خیر د ایسي هغه سیسټم لګي پوره سیسټم یې پلانټ ورته وایي پلانټ لوی مال دی دا سوري بیا پکې داسې ده صوفو ډیزاینونه شو دا بیا بل ډیپارټ شو ده اخلي پخلي څیزونه دا که د چا خراب هم شي نو بیا دلته راځي که نه چې یاره دغه شی خراب دی زما په کور کې دغه څیز سمول دي یا دا مختلف ډیزاینونه دي دا پکې شینکي دې له ورځمه دا
هماغه د پخلي څیزونه دي د دې ځای په کورونو په کچن وغیره کې دا لګېدلي دا بیا نورې قصې قطبي دي هر سړی د خپل ضرورت سامان اخلي او ځي د حیات خان ورلډ معززو لیدونکو ستاسو د ټولو منندوی دا هغه د کور د استعمال د څیزونو ځای دی دلته پکې بیلچا او چاري او که نه کوداله کشۍ دا ټول څیزونه دلته میلاویږي دا د کار کولو دپاره ګلفز وغیره قیمت یې ورسره هم لیکلی چې څوک څه شی اخلي نو هغه وګوري خپل جیب ته وګوري ځان ته وګوري هغه څیز راوچت کړي بیا په کاونټر باندې پیسې ورکړي او ځي نه څوک د چا نه څه پټوي او نه داسې څه د بېمانۍ میمانۍ لنډ ډنډ دلته او دلته چې بېماني کېږي نو په لویه سطح وي دا نه چې دکان مات کاو د چا نه د کولډ ډرینکو بوتلې پټې کاو دا څیز پکې نه دا د کابل مبل او د وښو مخو د ریبلو شیان دي معاذ باچا به هم ګرځي د هغه څیزونه په کار و هغه رااخلي افسر افغان خبره وایي پښتانه وایي چې ټیکنالوجي معنی وایي موږ دغسې راویستې ده چې موږ ټیک څیز نه اخلو نو بس دا هلته څونه غټې غټې ګارډنې دي او کبلې دي ور سړي ځان له یو ځای جوړ کړی دی خو دلته کې دوی سره بیا هغه لوازمات هم دي که نه پوره ګاډي سم ودرولي وو په دې باندې خپل کارونه هم کوي خپل کور او چاپیریال پې ښکلی هم ساتي نو دغه یو مال غونډه کې و چې تاسو ته مې وښودو نور هم ډېر دی لا خو لکه دا چې زه په یو کې ګرځم نو ډېره قصه به اوږده شي خو به هر حال د آبادۍ د ضرورت ټول شیان په دې چت لاندې میلاویږي کړاو پسې نشته هر څیز بدلته وي او که نه نو په ګوګل کې سرچ کا او په دغه شاپ کې ولاړ یم چې دا څیز به په کم رو کې پروت وي په کم ځای کې به نو درته به ووایي دا پنکه دلته څه کوي وایي چې په امریکا کې صرف روډ او پولیس دا د امریکې خپل دي او ډاکخانه
او نور ټول شیزونه د عوامو دي، د ولس دي. او دغه ولس چې څه هم روزګار کوي، حکومت څخه ټیک ټاک ټیکس اخلي. دغه ټیکسونه بیا د دیو جمع کیږي، او چې څوک ریټایر شي د کار روزګار نه پریوځي هغه له ټیک ټاک پنشن ورکوي. دا اوس آرټیفیشل ګملې او دا شیزونه دي د کور د ښایست دپاره، د کور د ښکلا دپاره. دا د خلکو ځان ته ایښودي چې یاره په نظر باندې دغه شینکي راځي. زمونږ ښکلی قدرتي شین وطن دی، مونږ تباه و برباد کو. او چې دلته مې ولیدل نو زمونږ د وطن نه ډېر شین دا وطنونه دي، خو دوی پکې بیا هم دغه آرټیفیشل شیزونه ساتي. بعضې نیم ځای به داسې وي چې یاره هلته به نه وي. دا پکې اوس اوریجنل دی. ښه دا پکې اوریجنل دی، هغه سر ته پکې یو څو آرټیفیشل و، خو دا ټول اوریجنل دي. دا دیو وړي او په خپلو باغونو کې او په دې کې لګوي، باقاعده د دې دوا او د دې د استعمال هغه ټولې طریقې درته ښیي. دا پکې د دې شینکو ځای دی، په دغه باغونو کې په خپلو کورونو کې د کورونو خوا او شا دیو دغه شینکي ولګوي. واه بس دا یې بیا نقشې ورکړي دي چې دغه شانتي سیز تاسو له لوک به دغه درکوي که نه. نو دا پکې د ونو بوټو ځای دی چې دلته نه ته ونې بوټي او ځان نه بیا دا غټېږي که نه، دا بوټي بیا ونې شي. د حیات خان ورلډ درنو لیدونکو، زه او معاذ علي خان لاړو تیلنایس ته، او دا یو د سیمټو بوری، یو د شګې بوری، او دا دوه کرنډۍ. دا یې مونږ ته راکړلې په $100 شو، $102 او $113 باندې. د $113 او هلته کې په پښتونخوا کې ډالر په $280 دی. حساب یې کوئ، د حسابونه زړه له مازغه خرابوي. خو بهرحال دلته کار څه ګران هم دي، خو هغه شانتي بیا روزګار هم دی ورسره. زمونږ په وطن کې که ګران دي خو روزګار نشته، دغه یو مشکل دی. خو زما پیغام به تاسو ټول ته دی چې خپل وطن ښکلی وساتئ، بوټي پکې وکرئ. او په دې امریکا کې چې زه څه ګورم، څه وینم، ناشنا پکې څه شی ماله مخې ته راځي، تاسو سره شریکوم، راسره وکړئ.